د خپل وطن ته په راتګ خوشحاله یې؟ خوشحاله یم چې زه هلته وم هم په ایمان چې خفه وم، خو ماشومان و بچي مو بس هملته یې روزګارونه کول او دا ځای چې کوم دی دا موږ دپاره د مور حیثیت لري. خپله خاوره دا ما باندې ډېر ګران دی، لږ نه ډېر. السلام علیکم محترم افغانانو. افغان مهاجرین رونه چې په ډېر ظلم او وحشت را رخصت شوله، نو د دوی ځینې مشکلات دي. د دوی سامان پاکستان کې پاتې دی، خوراکي توکي همچنان، او په بارډر کې د سختو مشکلاتو سره و. نو هلته دوی ته هغه ډوډۍ پارسلې ورسېدلې، ولې د دوی هغه میاشتني خوراک چې دی نشته دی. نو موږ انشاءالله کور په کور هغه ځای کې چې مهاجرین راغلي دي، نو موږ به کور په کور ګرځو، دوی ته به هغه میاشتنی خوراک غورځو، ځکه چې دا د کار څوک نه لري، دوی سره څه شته نه. نو هغه ورقې چې دوی ته تورخم کې ورکول شوي دي، نو د هغه ورقې په اساس به انشاءالله دوی ته موږ خوراکي توکي ویشو. دا د مهاجرت ورقه ده چې هغوی را رخصت کړي دي. ښه کور یې وران کړو درته؟ ښه هغه سودا سامان هر څه پاتې شوله؟ خوراکي توکي به م څه شی نه وي؟ سودا مودا به م څه نه وي شی. انشاءالله موږ تاسو سره د میاشتې خوراکي توکي مرسته کوو، نو تشویش مه کوئ، تاسو زموږ خویندې ورونه یاستئ انشاءالله. ای ملنګې زندګۍ د ملنګې، ای ملنګې زندګۍ. دغه کورنۍ ته سودا او مورکۍ دغه ماشومان څپله کې څه شی لري که نه؟ نشته دی. نو دې ماشومان ته یې څپله کې همچنان واخله. صحیح دی، دا دې پیسې دي څپله. نو دغه کورنۍ پر موږ او تاسو باندې حق لري، او دوی ته د پارسلو نه بهتره دا ده چې میاشتنی خوراک ورته وغورځېږي. نو ځکه چې د کار څوک نه لري، نابلده دي اکثره کورنۍ، نو موږ به انشاءالله کور په کور ګرځو چې په هر ځای کې وي، نو دوی ته به دا خوراک څنګه بچی ښه یې جوړې. دا مهاجرین دي، په دوی باندې ظلم وکړلو، ډېر په سختۍ باندې را رخصت کړله، خو خبر نه وي چې دلته داسې ورونه لري چې د هر څه مرسته به ورسره کوي. نو روژانه موږ تاسو ته دا مرسته سپارو. دغه هغه کسان دي چې دا اوس تازه د پاکستان نه راغلي، نو موږ هغه ورقې ته ګورو. نو هغه اشخاص چې په تورخم کې پارسلې ورکوي د ډوډۍ، نو کوشش وکړئ چې ځکه پارسل دی یو ساعت یو ډوډۍ د وبې خوري خلاص. نو موږ کور په کور ګرځو، نو دا ستاسو د مرستې نه بغیر نه کېږي. راځي د داسې اشخاصو سره بیا کومک وکړو. نو کورونه زیات دي، انشاءالله ګرځو به. نو په د الله رضا په دغه خلکو کې شته، ځکه واړه ماشومان دي، زنانه دي، او ځینې نرانې چې دي دلته نابلده دي، اکثره کار نشته دی. نو د میاشتې حق په موږ تاسو لازم ملزوم دی چې دوی ته ورسو، حق لري. بس همدې د وجې موږ هم مخکې رابرګ موږ چې بیا کور زندګي هر څه پاتې شوله، ټول هر څه پاتې ړنګ یې کړه درته بالکل، او خراب تراب شو، بس پیسې هم خدای شته پاتې شولې په پاکستانو سره. ای ملنګې زندګۍ د ملنګې راته خوښۍ ولا ای روانګې زندګۍ. الله مباد لره، تاسو زموږ ورونه یاست. ای ملنګې زندګۍ د خپل وطن ته په راتګ خوشحاله یې؟ خوشحاله یم چې زه هلته وم هم په ایمان چې خفه وم، خو ماشومان و بچي مو بس هملته یې روزګارونه کول. او دا ځای چې کوم دی دا موږ دپاره د مور حیثیت لري. خپله خاوره دا ما باندې ډېر ګران دی، لږ نه ډېر. ځینې افغانانو د خپل وطن نه یو قسم شکایت کړی و چې موږ پاکستان کې خو شته دی، اوس هم کوي، شته دی ډېر. نه ده په کار داسې، دا خپله خاوره په تاسو په موږ باندې حق لري. او تورخم کې به کوم مشکل شی نه انشاءالله مشکل نه و. بس تاسو خدمت الله دې عزت د دې مشرانو وکړي، د طالبانو الله دې عزت وکړي. هېڅ چاته مشکل نه دی، هر ځای کې به یې ورته منډه واله، ټول ته خیر او برکت ورکړي. د اوبو پورې مرستې کولې، ډوډۍ، اوبه، هر یو شی انشاءالله ښایسته منډه یې کړې. الله دې تاسو ته کوم تکلیف هلته نه دی رسېدلی؟ نه انشاءالله هېڅ تکلیف په تورخم کې نه. ښه په خوشحالۍ راغلي یو. هغه شپه دوه م لاره کې شوي دي او تورخم کې هم شوې ده، خو انشاءالله ډېر ښایسته ترتیب او ډېره ښایسته قرباني ورکړي. الله دې مشرانو ته کشرانو ته خیر او برکت ورکړي چې زموږ افغانان یې خوشحاله کړي. زندګۍ د ملنګې راته خوښۍ ولا